سمې ډېرې دواګانې وکړې موږ جو سکول ته پاس کېدو ورځ ده نن ها نن د ریزلټ ورځ ده ګلبالي دا مې په ټوله خوشحاله ګلبالي نن ریزلټ دی او ما ځان تر ښارونه راواغېستم چې زه به پاس کېږم او دې ځای کې زما بل دوه یاران هم دي موږ خو کاپیلانو چرګ هم بوتلې وه او استاد چې کوم دی نو موږ له به کښېري نمبر یې راکړي خوشم چې دا یو لوپر ځان سره روان کړم ګلبالي بار وځه ګلبالي هم قیامت ته جوړ کړی دی شکې دا خو دا ابو هغه دغه جوړو خراب به جوړو خو ما چې کوم دی ما ځان تر ښارونه راغېستي نو پاس کېږو یو به راته ته وایې ما ځان سره تورې جامې او لوبیا هم راغستې ما ته پته ده که نه موږ به پاس کېږو خوښه دې داسې ما ته پرون بیبي ویلي استاد چې زمونږ اورډري وي ته به پاس کېږي نو بیا دا اسټل کوه چې هغه انټرګل هم ځان سره روان و خوښه دې ته داسې انځرګل هم ځان سره بوځي هغه خو بیا ټولې خلکو ته چې پاس وي نو په جامو نه بیا هغه شین غونډه کې رنګ کوي بس چې ته راته کړه لکه د ښځو کیسه کې ولاړ او بهر نه راوځي دوا راته کوه بیبي ته وایي سلام کوې مونږ راځو مونږ پراټې پخې کوې مونږ راځو بیبي په نمدون ولاړه ده دوا راته کوي دوا کوي که نه مونږ به کښېري بیبي ما په دوا کې یاد کړه سب په ځان سره ورو راځه راځه انځرګل راتېږ شه که نه خپلې کږې وږې کېږي ګلبالي لالاجي هم لاس دی ګلبالي ته نه یم ګلبالي ته یې تا نه بیا د خوشحالۍ نه نوم هم یې شي انځرګله او انځرګله ولې دا کافي چل دی انځرګله ته خبر نه یې نن خو د ریزلټ انځرګله تورګل چې کوم دی نو بیبي خالونه مول کړي دي دا په یو ماته واچي یو بل ته واچي او ته به مونږ ته وته نن ریزلټ ته کښېري ای به ته جامې مه بدلوه او ده ته هم ما وې جامې مه بدلوه نن د ریزلټ ورځ ده خو راځئ اول د هغه خپل لالا سره میلاوېږم هغه ته وایم چې ساینس په والو که آرټس په والو په پاکو جامو یې پوزه پاکه کړې ده ای به تا هم پرې د پاکستان چنډۍ په لمن جوړې کړي دي خو راځه انځرګله لکه د خدای مسلمانه وړه دي که نه څه زعفران خو نه دي هر چا ته به میلاوېږي تاسو خو زه لیوني او سپېلنې کړم مړه نن د ګلډېري ورځ ده سبا د چخرزو ده او بله ورځ زموږ نمبر دی که نه د خدای مسلمانانو بېغمه شئ یو شپږ شلې کارډونه خو د خلکو نه راواله خو خبره وره 50 تروړې درته ورکوي سیوا نه ورکوي ښه واه لالا ته بيزي یا هلکه څه چې د څه ښارونه مارونه م راغستي دي موږ د بیبي سمې ډېرې دواګانې وکړې موږ جو سکول ته پاس کېدو ورځ ده نن ښه نن د ریزلټ ورځ ده ریزلټ خو ته نه پېژنم خو بس موږ به نن پاس کېږو موږ له به کټ راکوي صحیح ده نن ما نه څه لرالی تاسو داسې کار وکړئ چې له اول پاس شئ نو 100 روپۍ به تا نه درکړم دېرش به تا نه درکړم ولې لالا تا خو ما ته پرون هم وې تاله به زه پولې راوړم پولې به هم درله راوړم خو پاس خو شئ که نه زه مخکې ما نه څه نه راتلی د خدای مسلمانانو خو خواږه هم د لیوني دا زما خبره وره زه چې پاس شم نو زه به ساینس علم او که آرټس پالم لکه نو چې پاس شئ نو زما خواله به راغلي وی نو اوس څه کوې لالا دا انځرګل مې په توره روباسو او دا ګلبالي مې په توره روباسو ما ورته زه د لالا نه تپوس کوم چې ساینس والي او که آرټس والم چې پاس شم یو خدایه پاکه تاسو خو له اول پاس شئ که نه نو ولې تا ته موږ دونه نالایقه کارو ما خو ستا چې سپینه چرګه بوتلې وه هغه 2 خالونه یې چې ووه دا راته ووایه چې دا ساینس او دا آرټس وایسته ته زه خو تا ته پته د لاول په خپله څلورم پیل یم نو ساینس دې ته وایي چې هغې کې چندخان داسې په من باندې وڅېري او کلمې ترې وباسي نو که په هغه چندخ میلو نه شو نو بیا به په ده باندې ټرای کوم او بله خبره دا ده چې انځرګل وایي تا د لالا پیسې نه درکړي ما ورته موږ له به چینچۍ له پیسې راکړي موږ به په تیز رفتار کې د کامل تیز رفتار کې سکول ته ځو ځکه چې نن پاس کېږو که نه یاره داسې کار وکړه که نه چې ما سره خو 1.5 روپۍ دي او په هغې به روژه ماتې راوړم مړه خو په دې منځ وړی او پیاده خو دغه سکول دی دا کټه خټ دی که نه مړه لالا نه تورګل بیا چې کوم دی په ټوله لاره باندې ډیټ کړي خوري کله ما ته راپوښه کېږي او کله موږ پسې لټه دی لکه د باریکو په دې پولي ور وړی خو لاړ شئ که نه مړه اوس خدای ته وګورئ اوس په 1.5 روپۍ دي ما سره جیب کې انځرګله ته څه وایې ته مته وایې که نه ریزلټ ټایم شو کله چې پاس شئ که نه دا 1.5 روپۍ دي سل پهلوانه ستا او دا 50 په دې باندې واګم خوښه مې د لالا خو دا دې راته ونیوي چې ساینس پالم او که آرټس مړه خو ساینس او آرټس زه اول په خپله نه پېژنم نو ما ته څه پته راخو چې بس ته پاس شې نو چې بیا دې څه خوښه وي دا چندخانه والا شی والا راخرې ځه ورځه پې لالا تورګل لاسونه خپلې سترګې تورې کړي دي وګوره نقلي دې ولګي کپ پر وړم د نه زه تاسو به دواړه داسې پاتې کېږي زه به یوه میل نه وړم او یوه به کپ راوړم خلکو لیوني کړو د وړو د لاسه
یو وی مال وړه او بل وی مال وړه اوس دا نیونی په ګراله لا پاس شي ویلی لرورا او وی پیسې راکړه خدای په دې کله اول خو پاس شي کنه او هغه یو پکې وی 8 سوال مو کو 100 سوال دا خدای مسلمانانو څخه ځان له سلورم پیل یو ټول دل نور یار یو درې کسان پاتې دي تر اوسه پورا یې راغله یار چې دا مې پچا باندې سر دی یار څه ټیم شو دلته یو میټنګ دی گجرات کې هل ساقي به مزمه خدای دې وسوي راوړي یار استاد مونږ راځو د جرالې ظالمانو السلام علیکم استاد اول خاطر د خار واچو مطلب څه په دغه خپل خار واچو کنه تاسو تر اوسه ګولو استاد جی تاسو پرې نه اوته تاسو کوم وته دی یار دې چې کوم دې بیګا د شپې و د شی و نو پرتو کې دغه ماتیار چې کړې وي نو مور ولې جامې په شری چولې نه دی باندې نه وخت شو تا کې بل سکولې وي نو خیر دې ته خو ماشوم یې مګانا او اندرګل چې کوم دی نو دې غریب هم چې کوم دی پراټه نه خور دې مونږ داسې روان کو استاد چې ریزلټ دې دمنه بغیر ورولې و موږ په کلاس کې پاس راغلو یو ګنټه په دې ما ورولې یار وګورئ مو ورته کې استاد دې پاشې ویګا استاد جی دا راته وایي چې ریزلټ کې څوک څوک پاشې دغه په خیر کلاس کې پاس راغلم دغه به ساينس علما قب جول الغام هذا ناس رسالة لا يقول يا قب زمان ما لا قب جول ما قب جول ما استاد دې دلته ورېږي استاد کلاس کې څوک پیل شو باندې ګلو ته پیل شوی یا ګلبالي ته خو تبا شوی یا ګلبانی پیل شوی دی انجا ته پیل شوی ګرځاو ما دې کا تورګلو پاس راغلی دی تورګلو پیل شوی انجا پهلوانو تاسو درې باندې پیل شوی ها استاد نو کلاس کې پاس شوی شو دې ما سره کوم کسانو وو تاسو درې باندې پیل شوی نو ټول پاس شوی استاد مونږ سره ټول ما کې په پیش کې راځو تاسو ولا چرګ وروړو استاد ما خو کامل استاد د چرګ راوځه خو مې زما له وته دې شپاره شو کوم چې پیل شم تا چرګ راوړل موږ پړ دې استاد ما دې ورسېس کې چولې مې نو استاد جی پتا نه ولا بغا استاد کارونه مالې چې مونږ نه لاته شو مې ته په څیر چې مو کاټه یلاکا په ټول کلاس کې مونږ پیل شو مونږ په شرمونو شرمېدو او کلی کې بخل کو څه وایو ما خو کارونه راغلي جدا بلا جدا تاوان کړو مونږ ته بلالو نو تا بلاتوي بلولو رجو او بلولو رجو بلولو باندې کوم پیل کړو کله به کرکټ لمبګي بوتلو زه خو ته خپګان نه څه پړې شم نه څه شکل شم او دا مې راوځي او مې دا په پکل کو باندې تویو ته څنګه سره چې غوړې سکي ډېر خو درا پړسولې دا مونږ ته نه راغلي ورته ډبه په تور شپه دا څنګه په ګلبالي واچو کامل استاد راځي چې کوم دی چې کوم بوتله او دا څه ما راغښتې و نو خو مې وی مې دا ونه په لکان ته باندې توی کوم جو پاشې نو په پیل شم چې موږ خپل سره له ټول سکول غالي ور ته په څنګه ما اوس په څنګه خارونو ته مرغوته تماشې کولی په ضرور کې نو چې زه شو ستاله لا ته بکل کو ته بیا شرمېدلې و ته نو وړو ته اوس بکل کو ته چې موږ سکول پاس کړه صحیح ته پتا باندې ډولما وای په ما باندې به ولې چې اوس پتا لاله ته یادوم چې درې واړه پیټ جو ستاله لا زه به ته چې زه پکې پاش کومه اندرګل موږ غاتن پیږي وي کومه د دې نه بکار وایو کنه ګلبالي باندې چې وایي ګلبالي دا نو په دوره پوښتنه ګلبالي دا نو په دوره پوښتنه او تختما راځه دا لاله د چې ساينس ور وګړ پادوله نه پیار ډي سي سپ تا خدای پوهه کړن پینځه مرز د وینه نو درځي او سار درځي او ما هم څه په دې خلکو لیونی اوس پیل نه کړما تا ته خو پته نه مال ټوټل 300 کسانو ووټ راکړي دي مثال او باقام او باس پتن په کوڅه کې ناشتي خدای دې پوهه کړه وړه به تکل را لېږي چاته ویم سار راځي او چاته ویم غربه راځي او چاته ویم ماقام راځي خپل کور ته نشم تللی نو نن به وشي او که نه چې کوم دی خسر کاري وړو ولري لالا لکه پاس شوې او که پیل شوې لالا زما خبره وره د زرې کاکا غږ مې پیل شو لکه د زرې کاکا په تو په وړه ته پاس شوې او که پیل شوې او زیات کاکا غږ مې لکه شیرشاه زه پېژنم ما ته پته ده چې هغه نالایق او زه ستاسو خبره کوم تاسو پاس شوې او که پیل شوې الله د زیات غږ مې پیل شو لکه زیات په تو په وړه ته پاس شوې او که پیل شوې پهلوانه ته مې رورې ته مې رتره زوی ته مې د ماما زوی ما سره ستاسو غم دی لالا زه خو پیل شو ما دې پیل شو خدای م تباه کړه تاسو خو یو زه سیم سوالم او که هر سوالم خو درته پته ده چې زه ممبر یم ګوره د کلي کې به خلک وایي چې د ممبر رور پیټ شو دیو قایله تره زوی پیټ شو دیو قایله ماما زوی پیټ شو د کافر زامنو ستاسو د لاسه به زه دا کډه وړم یو خو وړه راله ډي سي صاحب نه راکوي هلته جرم مې کړی چې ممبر شوی یم خدای م پوهه کړه
तोर बोलले नो